خان په دې لیب کې دا لیب 2 چې زموږ سره واسطه به دې کې به موږ کو preventing threats from the internet with file blocking مطلب دا دی چې موږ په څنګه threats چې کوم دی هغه به پریوینټ کو چې د انټرنیټ نه راځي په هغه کې میجر ایشو بل دی کنه په ارګنایزیشن کې چې یارا امپلویز چې دي کنه پته نه لګي هغه په مخ هر یو شی ډاونلوډ کوي یو بار شي باندې کلیکینګ هم کوي دا غي د لاسه بیا فایل ډاونلوډ کیږي باغې کې پی ډی اف هی ډاک سی اني فایل ټیکسټ فایل شو باغې کې دنه بیا میکروزي پوه شي باغې کې دنه امبیډډ مالیشیس کوډ هغه کوډ شي هغه بیا ایگزیکیوټ شي هغه بیا کمپیوټر شي نه هغه انفیکټډ شي نو موږ یې کار کوو چې موږ بوز دغه فایل چې کوم دی موږ په دې لیب کې موږ یې کار کوو موږ یو پی ډی اف موږ پالیسی موږ راغو سیکیورټی پالیسی چې هغه فایل بلاکنګ پالیسی فایل چې کوم دی هغه بلاک کوي د ډاونلوډینګ نه پوه شوې او موږ بلاک کوو چې فایل ډاونلوډ نشي نو په دې پترو باندې به دا ډېر زیات امپورټنټ یو میجارټي ارګنایزیشن چې کوم دی نو هغه دا فایل بلاکنګ پروفائل چې کوم دی د پی ډی اف لپاره شو ډاکس لپاره شو مطلب هر یو فایل دی هغه لپاره دا فایل بلاکنګ پالیسی دا ډېر زیات سیریسلی او کوشش دی کوي چې یاره دا موږ اپلای کوو ځکه کله چې دا اپلای نشو نه ټول مخکې ویس کار کوو موږ په اگین فایروال ته بیا ځو نو د دې سره د کار کیږي چې ارګنایزیشن هډیک چې کمی کنه هغه بیا بچی نه دي قشن دی فایروال ته زه د اولې نه ځکه شروع کوم چې تاسو هر یو لیب کې زه کوشش کوم چې اگین سرنا موږ هغه کوم چې تاسو ته یو کلیر غونډه کې لیب شروع کیږي تاسو پته لګي چې یاره موږ فایروال ته لاګین وکړو هغه څنګه به تاسو چې کله ایوری ټایم لیبي نو باغې ته نوې لاګین کوو لاګ آوټ کېږم لاګین مو ته اگین کوو نو بیا دوباره سره شروع کوو ګورو به یاره چې تاسو ته ګوټي ریفرشمنت کیږي نو موږ به وس فایل بلاکنګ چې دی هغه د انټرنیټ نه څنګه کوو موږ د انټرنیټ نه چې هر یو څوک په ارګنایزیشن کې څه ډاونلوډ کړي چې هغه مطلب دا دی چې بلاک شي خان اوس په موږ د پروفائل به موږ څنګه راو موږ اوس فایل بلاکنګ سیکیورټي پروفائل راو اوس پوه شوې نو موږ به یې کار وکړو موږ به لاړ شو ابجیکټ ته موږ چې کله ابجیکټ رالو موږ به دلته دې سایټ ته بیا لاړ شو فایل بلاکنګ security profile نه لاندې دې فایل بلاکنګ URL filtering دا دنیا شي موږ موست ډیر شی به کې ټچ کوو فایل بلاکنګ ته بلار شو فایل بلاکنګ ته موږ لاړو موږ بوزلته اډ کوو کله چې موږ اډ ترالو نو دلته چې دی نو د بیگ گیم پوه شوې دلته موږ ولیکو چې فایل بلاک پی ډی اف چې موږ ته بیا یادي فایلز ډسکرپشن بالا موږ دا ورکو چې بلاک all PDF files was بمنګه دلته راشو عادت موږ ولیکو چې PDF file okay spring is here PDF file او کنه اکثر موږ راغی خان دلته اوس موږ لاړ شو چې فایل انکریپټ چې دی هغه ان دی خو موږ وایس کارو چې موږ دلته د اډ لاړ شو او په دې اډ کې نو لیکو چې انکریپټ دغه دنیا شي اپشنز دي خو زمونږ فوکس چې کوم دی راي وسو نو هغه موږ دی ویډیو ته راځو صحیح شو بل به موږ دوباره دلته کو پی ډی اف اونلی پوه شو هغه دوانه وته موږ راول دلته اوس دا دوانه درالو ینه دا دوانه زموږ سره بوت او اکشن چې کوم دی الرټ نو موږ به بلاک کوو پوه شو موږ دی الرټ کین نو الرټ مطلب دا چې تاسو ته الرټ راشي تاسو به وایي چې یاره دغه شانتي فایل چې دی هغه اکسس شو موږ په الرټ باندې هیڅ کار نشتی پوه شو نو موږ به د انکریپټډ بوت هم وایو چې ایون انکریپټډ پی ډی اف کنه هغه به هم بلاک کوي ځکه اکثر دا بلاکنګ اله کار کوي چې کله د فایروال چې د دنه د پی ډی اف چې د سکین کې دنه وای ګوري نو بیا یې بلاک کی نو موږ به انکریپټډ چې دنه هغه به موږ بلاک کوو ایون کا هغه فایروال کته شو کنه شي کده موږ هغه بلاک کوو اوس په کار کوو موږ د موږ سکیورټي بلاکنګ پروفائل چې موږ سکیورټي پالیسی چې هغه به اساین کوو کله چې تاسو سکیورټي پالیسی نه اساین کړی کنه نو ای سم چې دینه اپلای کیږي نو موږ به کمنټ کوو باخره کې صحیح دا اپلای موږ کوو مومن اوس وایو بوس یاره وبم اسکلی
ما خیال چې ستړی شوی یم او هیڅ کار موږ بل ته دی الله تعالی شو بیا به اګین تاسو د کله چې پروفایل سیټینګ ته راشئ که نه نو آلویز چې د پروفایل په دې کې راغلی تاسو دا اپشن نشي دی خو نو اوس وختي موږ په ډیټا فلټرینګ باندې کړو نو اوس چې دی نو اوس موږ فایل بلاکینګ ته راشو نو په دې فایل بلاکینګ کې دننه به موږ بلاک پی ډي اف پوه شئ بلاک پی ډي اف فایلز زموږ سره لاګ چې دي هغه دلته دي زموږ سره نور څه دلته شته نشته اوکې نو اوس د دې ویډیو سټارټ دی نو سټارټ دی نو بس موږ هر څه چې دی اپلای کوو اوس به موږ یې کارو موږ به کمیټ چې دی نو هغه یو شی موږ اپلای کوو اوس به موږ فایل چې کوم دی هغه ډاونلوډ کوو ګورو به چې دی اوس کار کوي که نه کوي که فایل چې دی هغه سکسسفولي ډاونلوډ شو مطلب چې پالیسی کار نه کوي که هغه موږ ته داسې میسیج وښوي چې فایل چې دی هغه بلاک شو فایروال بلاک کو نو هغې دا مطلب دی چې پالیسي زموږ کار شروع کو دغه شان دی به دا میسیج چې دی د هغه هر چا ته ځي په دې کې اکثر داسې کار دی چې ځینې کمپنیانې سیسکو والا شوي یا پالو الټو دا میسیج چې کوم دی هغه هم کسټمایز کولی شي بای د وی هغې کې ډایرکټ راشي دا کمپنۍ نوم به کې راشي چې یاره دې تاسو ته وایي چې فایل به نه ډاونلوډ کړې یا فایل ډاونلوډ کول لپاره زموږ سره کانټیکټ وکړه د هغه بیا سیکیورټي والا سره کانټیکټ وکړي او هغه سیکیورټي والا هغه انډیویجول ماشین چې کومي یا یوزر پروفایل چې کومي هغې له اتورایزیشن ورکړي او فایل چې دی هغې جسټیفیکیشن وغواړي وګوري چې یاره ولې ته ډاونلوډ کړې پوه شوې نو اوس به موږ نیو ټیب کولا وکړو ځکه زموږ سره هغه موږ اپلای کوو نو په نیو ټیب کې دننه به اوس موږ فایل ډاونلوډ کوو موږ بولې کوو HTTP secure no 92.168.50 so موږ ګورو چې ډاونلوډ کوي نو دلته چې دی نو زمونږ دا فایل زمونږ راواغستو نو چې موږ کمیټ کوو که نه کمیټ موږ چینجز موږ کړي دي دا په کار دی چې دغه بلاک شي زموږ سره اوس هغه کې موږ ما خیال ما اوس غلطي کړي اوس کار کوو دا فایل چې دی که نه دی موږ ته نه ښایي اوس به موږ بیا دوباره لاړ شو دغې بلې به شانتې دغه HTTP 192.168.50 یعنی اوس راوغسو لوګو کله هم تاسو پالیسی اپلای کړه فایروال ته هغه کوشش کوي چې ریفریش شي ټایم ولا ورکوي ما کېدای شي ما ډایرکټ ورغلم یا کېدای شي یو آر مې غلط کړی تاسو ریفري اوس وګورئ زما یو آر غلط والی وکړه سی سبو پوه شوې نو هغه تاسو څخه اوس اوله کې تاسو هغه پی ډي اف فایل وګورئ وکړه دا ښه وایي چې هغه وکړو شو که نه زما خیال چې هغه پالیسي لا اپلای شوي نو دا پی ډي اف چې و نو موږ اکسس کولی شو نو ښه هغه پی ډي اف پکې داسې ولیدو ګډ تھنګ دا واز ا ګډ تھنګ بای د وی نو اوس چې موږ بیا دوباره هغې دغه ته لاړو پین او سټارټ پی ډي اف ته لاړو موږ ډاونلوډ کوو نو موږ ته دا میسیج راغی فایل ټرانسفر بلاکډ File transfer block te gore block the posture gore has been blocked in accordance with the company policy poetry no delta aksar delta baki logo rashi da company or contact number baki rashi mango delta pa security kida kar ko chi sok disi downloading ki banking ki apa disi insurance company ki no har company ki agi ki manga khapal contact information ko manga to kata su da file download kol gore da zaruri no da mutta information security sara rabita wakina ki contact information agi large shi agi click ya automatically ټیکټ شي کریټ کی پای کې د نولې کې زموږ دا فایل زه ډاونلوډ کوم دا څه شی دی نو موږ لاغه اگزامپل لا کې موږ د خبرې وکړو نو باقي کې ټول وګورو انالایز کو یاره چې دا فایل د موږ الاو کو کنه کو دا مطلب چې مین لایبیلیټی شي زموږ شي کنه که سبا رسې چلو شو نو دا فایل ډاونلوډ شو هغه کې بیا ملیشیس کوډ نو هغه بیا دا کس چې کمی دا بیا موږ ته ګوته نشي خو موږ دا ګوته نشي جسټیفیکیشن هم مصیبت دی چې موږ فایل چې هغه په دې طریقه باندې بیا موږ الاو کو شي هغه ته پته ولګي چې دا شی چې موږ مطلب دا چې مانیټر کو سکیورټي کنه هغه سکین کیږي هم په موږ سره جدا جدا ټولز پاغه باندې بیا کیږي اوس موږ لاړو دی ډیټا فلټرینګ ته او چې کله ډیټا فلټرینګ ته لاړو زموږ سره دی دا ډاکومنټ چې کوم دی دا اوس موږ اکسس کوو او مطلب دا چې شی چې هغه بلاک شو
بلاک کو مطلب دا چې موږ ته را پرې نه خو موږ کارو کوو د لاړ شو هغه شان تاسو بیا نور هم پریویو کولای شئ ګور انفارمیشن به نور هم لګته شي چې را فایل چې هغه الاو شی او کنه الاو شی ګور ویب براوزر چې هغه الاو اولنې چې موږ سره کوم وای ګور داتس ګود اولنې زموږ سره چې هغه الاو کو او ری نه هغه چې پالیسی زموږ خل چې نو اکټیو شي دویمه باندې ډایرکټ ریفرش شو نو خل 5 سیکنډ 2 سیکنډ سمره کوله کې ګرځ موږ لري تیستلو هغه دویمه چې موږ کلاو کو غنه دا ولنه په 42 وګوره 2 سیکنډز کې بعد 2 سیکنډ بعد موږ دویمه ایکسس کوی نه 42 دلته 40 2 minutes کې راځي 2 منټه بعد موږ وکړو هغه پالیسی دا ډېر غټ هیوج لګا دی چې کله تاسو په ارګنایزیشن کې کوئ نو تاسو به ګورئ چې هغه پالیسی چې دا هغه ایمیډیټلی اپلای شي پوه شئ ځکه چې اوس په منټ کې ډېر شي خلک کمیونیکیشن لګي نو دغه هغه ته بیا موږ خیال کوو تاسو دلته راشي ګورئ چې کیټګوري چې دا یعنی دا لو سیویریټي وخت موږ ورکړو فل های سیویریټي ودلته موږ لو سیویریټي ورکړي دا پوه شئ دا ټول انفارمیشن موږ سره دی اوس موږ دلته راشو دی valid اوس ګوره په دې کې تاسو پالو الټو دی ویب سایټ ته لاګین وکړو نو تاسو دلته خو باقاعده ښیي چې دا تھریټ آی ډي نه ده دا 5221 چې دا تاسو وایي دا تاسو وښیي چې یاره دا کوم فایل چې تاسو ډاونلوډ کوو دی الریډي رجسټر شوی دی الریډي منشز دی او په دې کې څه دي نور څه انفارمیشن به تاسو ته وښیي چې یاره دا موږ بلاک کړی دی په دې طریقه باندې یا د دې دا رولز دي دا دی نو هغه ټول کم کس چې نه دا پته ولګي چې یاره دا فایل چې موږ ډاونلوډ کوو په دې دا ولې دا وجې سره چې موږ دا بلاک کړی دی نو هغه ټول انفارمیشن الریډي دلته اویلیبل نو هغه بیا ستاسو جسټیفیکیشن هم کې سیکیورټي ډېر یو سټریکټونه کې رولز دی په د دې مین مقصد دی چې لکه پولیسان پوه شوي زموږ سیکیورټي رولز دی چې موږ یو پولیس ونه کې په ارګنایزیشن کې چې چل کېږي دغه کېږي موږ ورته نو زموږ اتورټي زموږ سره چې موږ نو دا به زموږ سره ګډ ایڈوانټیج دی خو دا یې چې لکه بیا هم موږ نو نشو ویلی ځکه چې موږ مین مقصد دا چې ارګنایزیشن چې دی هغه فنکشن کوي هغې داسې ډسټرپشن را نه شي په سیکیور طریقه باندې وکړي نو که موږ سره یوه طریقه نه موږ الټرنیټیو ورکړو خو نو چې نو ډېر کم موږ خلکو ته وایو خو چې داسې یو فایل ډاونلوډ کړي یا فایل اپلیکیشن هغه کې هغې لپاره جدا سکینینګ او وینډر سیکیورټي چیک اپ او آل دا شیزونه چې دا بیا کېږي زه امید کوم چې تاسو دې کانسیپټ باندې لږ کلیر شوي چې یاره موږ به فایل چې کوم دی د انټرنیټ نه جنرالي اني فایل چې کوم دی نو هغه موږ څنګه ډاونلوډ نه پریوینټ کوو الله پامان